أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم सूरत बकरा द्वेम सिपारा 188 नंबर आयात। मख के आयातुन के दा रोजे अहकाम जिक्र शू। परोजे के हलाल सीज़ुन इस्तेमाल द सुबह सादिकना तरमा खाम पोरे मनकड़े शेगो। हलाल सीज़ुन दी खुदा सुबह सादिकना माखाम पोरे दरबाने का हराम शू। देना पस द माल हराम हासिल अवल और दागे इस्तेमाल न मना जिक्र कीगी। रोजा के दुआ कबलीगी और पदे आयात के द हराम खुराक ना मना रागलेदा न दे के दे तरफ त इशारा दा चे द रोजी और द दुआ द कबूलियत द पारा अकल हलाल शर्त यानी हलाल सीजुना खोड़ल व इस्तेमाल अवल शर्त। दगा रंग मख के दा रोजमाती और पेशमनी जिक्रो पदे आयात के दी तरफ त इशारा शवेदा चे द रोजमाती और पेशमनी पर हलाल रोजे बाने पकार दे। और दगा रंग द रोजे न असल मकसद द नफ्स पाकी दा न चे हर कला परोजा के द नफ्स द पाके द पार द हलालु सीजन द इस्तेमाल इजाजत नौ। परोजा के द नफ्स द पाके द पारा द हलालु सीजन द इस्तेमाल इजाजत नौ नो द हरामु सीजनो इजाजत खुद नौ। द हलालु सीजन ना रोजा सिर्फ यवा म्याशदा और द हराम मालूना रोजा टूलू मरदा। द रोजे पवजा पा यो इंसान के द नफ्स द ख्वाहिशातुना द बंदे दिलो यो कुवत पैदा कीगी। द देवजना द रोजे द जिक्र न पस द हराम माल द खुराक न मना जिक्र कोलिशी जदा द इंसान द नफ्स ख्वाहिशात वी और द हराम खुराक पवजा द टोलो हराम कारुना मना राजी। द हराम खुराक पवजा द टोलो हराम कारुनो दरवाजा प्रानिस्ती शी जे बंदा हराम खुराक कई न हर तरफ त नाकारा कारुनो ते शौक पैदा की। वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिलबातिल मखुरे तासो द योबल मालुना बिलबातिल प बातिल तरीके पनाहक तरीके बांधे। वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिलबातिल
مخوره تاسو د یو بل مالونه په خپل منځ کې په ناحق باندې. لا تأکلوا اموالکم ستاسو مالونه، خپل مالونه تاسو مخوره خپل مالونه په خپل منځ کې په ناحق سره. په دې کې الله پاک د مسلمانانو د یو بل مالونو تاسو مالونه وویل. د دې دا مطلب دی چې مسلمانان په خپلو کې هر یو د بل مال خپل وګڼي، او لکه څنګه چې دی د خپل مال حفاظت ضروری ګڼي، همدغه رنګ دی د بل مسلمان رور د مال حفاظت هم ضروری او خپل وګڼي. او څنګه چې دی د بل طرف نه په خپل مال باندې ناجایز قبضه نشي برداشت کولی، نو همدغه رنګ دی د بل چا په مال باندې هم ناحق قبضه نه کوي. په دې کې د ټولو هغه ناجایزو طریقو نه منع راغله، د کومو په ذریعه چې یو کس د بل مال ناجایز قبضې سره اخلي، لکه غلا کوي، ډاکه کوي، سود، جواری، رشوت، په دروغو قسمونه وغیره. ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مخوره تاسو خپل منځ کې مالونه په باطل طریقې سره. ولا تأکلوا اموالکم، مخوره تاسو خپل مالونه، یعنی د نورو مسلمانانو مالونه، بینکم په خپل منځ کې بالباطل، په باطل طریقې سره. په غلا یې مخوره، د چانه په زور ما اخلے، په سود ما اخلے، په رشوت ما اخلے، په جواره ما اخلے، په دوکه بازی ما اخلے. دا ټول حرام. په دې طریقه مخوره. او دارنګې چا سره په زدبازی کې په دروغه په ناحقه مقدمې هم مکوه. د بعض خلکو دا عادت وي چې د چا په مال باندې ناحقه دعوه وکړي او بیا مقدمه حاکمانو ته پیش کړي. د حاکمانو په مخ کې د خپل مدعا ثابتولو دپاره یا خو د دروغو گواهان پیش کړي، یا د دروغو قسمونه وخوري، او یا حاکمانو ته رشوت ورکړي، او یا ورسره د مال پس حصه باندې جوړه وکړي چې دونه پکې تعلیم درکو، خو ماله فیصله وکړه. حال دا دی چې دې بنده ته معلومه وي چې زه په حق نه یم. نو د دې آیات په دې وروستۍ حصه کې الله فرمایي چې تاسو په ناحقه د مال حاصلولو دپاره د مالونو معاملې او فیصلې حاکمانو ته په دې غرض مه وړئ چې د دې مقدمو په ذریعه تاسو د خلکو د مالونو یو حصه په ګناه سره وخورئ. حال دا دی چې تاسو پې پوهېږئ. یو حدیث مبارک کې راغلی دی، پیغمبر علیہ السلام یو ځل وفرمایل انما انا بشر، ز بشر یما، وانتم تختصمون الی، او تاسو ما تخپل جګړې او مقدمې راوړې. ولعل بعضکم ان یکون الحن بحجته من بعض، او شاید چې بعض په تاسو کې په خپل حجت کې چالاک وي، د بل نه بیان خکولی شو، دا بل ساده غوندی خبرې نشي کولی. فاقضی له على نحو ما اسمع منه، نو زه چې د ده نه څنګه بیان وورم نو د هغې مناسب زه دله فیصله وکړم. فمن قضیت له بشیء من حق اخیه، هغه څوک چې زه د ده دپاره د ده د رور د حق نه فیصله وکړم د ده په حق کې، فلا یأخذنه، نو دې دې اخلینا. فانما اقطع له قطعة من النار، زول د اور یو سروټ کا یو ټوټه ولا جدا کوما.
دے حدیث مبارک نہ معلوم شوا کچره څوک د مسلمانانو یو قاضي او حاکم ته دوکه ورکی او داغه نه په دوکه سره څه فیصله د خپل ځان په حق کې واخلي او یو داسې شي ځان له ثابت کی چې هغه د نه وي نو په دې سره دغه شي دته نه حلالېږي او چاته چې حلال وي نو په دې طریقه هغه ته نه حرامېږي. نو غرض دا دی چې د عدالت فیصله حلال حرامولی نشي، حرام حلالولی نشي. نو چې پیغمبر علیہ السلام یو فیصله وکړي چاله او د حق نه وي نو پیغمبر علیہ السلام وی زما فیصله د حلالولی نشي، د بل چا فیصله به د حلال کی. نو چې چاته معلومه وي چې زما حق نه دی او د په دروغ باندې مقدمه کوي، په سفارش او په رشوت او په دروغ او په چل ول باندې پر دې مال ځان له وګټي نو دا ګوره د حلال نه دی. نو چل ول خشه نه دی، په حرام مال کې برکت نه وي او په حلال مال کې برکتونه وي. نو د حرامو نه بنده ځان اوساتي. د حلال حکم خدای پیغمبرانو ته کړی دی. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات، اے پیغمبرانو پاکیزه چیزونه خورئ، واعملوا صالحا او نیک عمل کوئ. انی بما تعملون بصیر، الله وی زستاسو عملونو خبر یم. د کم بنده چې رزق حرام وي او دی عبادت کوي دعا کوي نو نه قبلیږي. ډیر خلک داسې چې ډیر مشقت کوي او د الله په مخ کې لاسونه غزولی وي او یا رب او یا رب چغې وي، خوراک حرامي، اسکاک حرامي، لباس حرامي، دعا به چته قبول شي. وی موسی علیہ السلام یو سړی اولی چې په سجده پروت دی او جاړي او اوښکې روانې دي او یا رب او یا رب. وی موسی علیہ السلام الله ته سوال وکړ چې یا الله دا بنده تا ته ډېر جاړي او سوالونه کوي، ته د سوال ولې نه قبلې؟ وی الله ورته چې ګېډه کې رزق حرام دی، په بدن یې لباس حرام دی، دا لا په اوښکو جاړي که په وینو جاړي نو سوال نه قبلوم، حرام خور دی. یو حدیث مبارک کې راځي چې کم بنده حلال خوراک کوي، د سنت طریقې مطابق عمل کوي او خلق د ضرر نه محفوظ وي، دی به جنت ته ځي. وی پیغمبر علیہ السلام نه مرګرو تپوس کو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د موجوده حالاتو کې خستا امت کې دا خلق عام دي، حلال رزق او سنت طریقې مطابق جنو خلق ته په امن کې دي. د امت کې عام دي او ډیر مسلمانان د دې پابندي. پیغمبر علیہ السلام فرمایل او آینده به هم هر زمانه کې داسې خلق وي چې د دې احکام پابندي به کوي. یو دویم حدیث مبارک کې پیغمبر علیہ السلام فرمائی وی سلور خصلتونه داسې دي چې هغه په تاسو کې موجود وي نو که تاسو ته دنیا کې اسم حاصل نه نو دغه ستاسو لپاره کافي دي. سلور خصلتونه دا دي چې د امانت حفاظت، دویم رښتیا وینا، دریم ښکلي اخلاق او څلورم په خوراک کې د حلال و اهتمام کول. چې دا څلور خصلت تا سره شته نو که نوره دنیا تا سره نی نو بېغمه شه، دا کافي دي. سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام ته درخواست وکړ، وی ما دپاره دعا وغواړه چې زه مقبول الدعا جوړ شم، زما دعا قبلیږي، چې کومه دعا کوم قبلیږي.
پیغمبر علیہ السلام فرمائل سعدا خپل خوراک حلال جوڑ کا او پاک جوڑ کا مستجاب الدعوات بشی. او بیا فرمائی زما اغه ذات قسم چې زما روح داغه په قبضه کې دی بنده چې کله خېټه کې حرامه نوړی واچي سلوي خروج د عمل نه قبلېږي. حرامه نوړی ګېډې ته لاړله وی سلوي خروج به عمل نه قبلېږي. او د کم بنده غوښه چې د حرامو نه جوړه شوله دغه غوښه د جهنم د اور د پاره لایقه ده. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام فرمایلی قسم په هغه ذات چې د چا په قبضه کې زما روح دی یو بنده تر هغې مسلمان نشي جوړېدی تر کومې چې د ده زړه او ژبه مسلمان نه وي او تر کومې چې ګاونډیان د ده د ضرر نه محفوظ نه وي. او چې کله یو بنده مال حرام خوري او بیا د هغې نه صدقه کوي نو هغه نه قبلېږي او چې دې ته خرچ کوي نو برکت پکې نه وي. او که وارثانو ته پرېږدي نو جهنم طرف ته د تللو د ده یو توخه ده. د بدو څیزونو نه بد عملونه پیدا کېږي او په بدو څیزونو باندې بد عمل پاکېږي نه نیکو اعمالو باندې بد عملونه پاکېږي. معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی د قیامت پر ورځ باندې بنده به د خپل ځای نه خوځېدی نشي تر څو چې د څلورو سوالونو جواب یې نی ورکړی. یو عمر دې په څه کې فنا کړی دی عمر خدای در کړی دا دی په نیکو کارونو کې تیر که په بدو کې. ځواني دې په څه کې زړه کړې وه او مال دې څنګه ګټلی په حلال طریقه که په حرام طریقه او بیا دې څنګه لګولی و د شیطان د خوشحالولو دپاره دې لګولی که د رحمان د خوشحالولو دپاره او کم علم چې دې کړی دی په هغې دې عمل څومره کړی دی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی یو ځل پیغمبر علیہ السلام خطبه ویلا او وی فرمایل اے د مهاجرینو ډلې پنځه خصلتونه دي چې د هغې په باره کې د الله نه زه پناه غواړم چې په تاسو کې هغه پیدا شي. یو دا چې په یو قوم کې بے حیایي خوره شي نو طاعون پې راشي وبایي مرضونه پې داسې نوې نوې راشي چې ستاسو پلار نیکه به د هغې نوم هم نه اورېدلی داسې مرضونه به پې راشي. کم قوم کې چې بے حیایي راشي نوې نوې مرضونه به پې راشي. دویم په کم قوم کې د ناپ تول کمی مرض راشي په هغوی الله قات او ګرانی او مشقت او محنت راولي او حاکمان پې ظلم کوي. دریم په یو قوم کې چې د زکات نه ورکول راشي بارانونه پې بند شي. او څلورم یو قوم چې د الله او د رسول وعدې ماتې کی الله پې ناشنا دشمن مسلط کی مال ته پناه حق اخلی. او پنځم دا چې د یو قوم مشران ارباب اقتدار د الله د کتاب قانون باندې فیصله نه کوي د الله نازل کړي احکامو سره زړه نه لګي نو خپلو کې الله والا جنگ جګړې پیدا کی. الله دې د دې مصیبتونو نه ټول مسلمانان بچي. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل او مخوره تاسو خپل مالونه په مابین خپل کې په باطل طریقې یعنی د نورو مسلمانانو مال په ناجایز طریقې مخوره وتدلو بها الى الحکام او مخوره تاسو
ولا تدلوا بها الى الحكام دا دروغ مقدمه موڑے الى الحکام حاکمانو تا لتأكلوا فريقا من اموال الناس چه اخرى تاسو فريقا من اموال الناس یو حسد خلق دا مالوننا بالاثم پگناو پظلم بانے وانتم تعلمون او تاسو پوئیگے یسألونک عن الاہلہ سوال کئیستانا عن الاہلت دمیاشت پبارکے یسألونک عن الاہلہ سوال درنکی دمیاشت پبارکے اہلہ دا ہلال جمع دا دا رنبنیش پہ میاش دا دویم و دا دریمش پہ دیتا ہلال ہوئی دا یویش پہ دا دوش پو دا دریوش پو دیتا ہلال ہوئی معشوم چکل پیدا شو پدغ وقت کے او جالی او چغوئی نو عرب وی استحل الصبیو معشوم آوازو کو او چکل دا حج پا موقع پا تلبیہ خلق آواز اچت کی لبیک لبیک ہوئی نو پا دغا موقع وی احل القوم بالحج قوم دا حج آوازو نا پورتا کرن نو دے میاشت تا ہم پا عربے کے حلال پا دی وجوی چی کل میاش روخی جی نسو کی وینی و سو کی نوینی نو چی چالی دلی دا ناغوی دغا دا نو بلوتی کم دا آغا دا و دغا دا چغی وی نو پا دی وجہ باندے دے میاشت تا حلال وی نو دا حلال پا بارکی صحابہ کرامو تپوس کرے رہی دا میاش ولی باریک اخکارشی بیالویگی تردی چے مکمل دا سوارلسم اسپو میں غٹت جوڑشی پورا رانا شروع شی بیا دا مخ کے پشانت باریک کیگی او بیا پٹشی نو دا اسپو میں پا یو حال باندے ولی نپاتی کیگی نو دا دی پا جواب کے دا آیات نازل شو یہ سوال در نکی صحابہ کرام در نہ سوال کی دا میاشت پبارا کی و توای چی دا دی پا ذریعہ باندے خلقو تا دا مختلف احکام و کارون وقتون خولی شی صحابہ کرام سوال دا میاشت دا ورکوٹوالی و دا غٹوالی دا حقیقت معلومون دا پارا کرے دا بیا دا جواب دا سوال سرخ موافق نرے دا سپو میں وڑکیگی و غٹیگی ولی دا دیگا سینسی حقیقت علم فلکیات والا اگوی پوئیگی پا دے باندے نا دا وقت کے دا صحابہ کرام چی ندی خصوص سینس وغیرہ نوویلو نے دا دے پا بارا کے حقیقت بانے پوئی دی شو دا سات نو چی پا دا حقیقت نپوئی دل نو اللہ پاک والا بل جواب ورکو چی دے دی وڑا کے دو غٹے دو کے فیدہ سرا دا سوال پکار دے اور دا جواب دا دے نو دیتا جواب علی اسلوب الحکیم ویلی شی یعنی اخیار بندہ چی سائل تا جواب ورکی نو دا سی جواب ورکی چی داغا پا کی فیدہ وی اس دا ولی وڑا کی گی ولی غٹی گی تاسو سکول و کالج کی دا سینس پا دی کتابونو کی ویلی دی نو دغا تعلیم یافتہ لکان پا دی باندې پوئیگی اس که یو بے تعلیم زمیدار سڑی وی او هغه ته دغه خبرې شروع کی نو هغه غریب با دته اس سر خوځي خو پوئیگی پینا نو فایده پکې نشته ری نو الله پاک د سپومې د ورکوټ کې دو او د غټې دو فایده وخولا چې دا مواقیت دی نو مواقیت جمع د میقات تا اسم آلہ دا ما يعرف به الوقت
هغه شی چې وقت په معلومیږي. نو میاشت د وخت معلومولو د پاره یو اسانه آله او ذریعه ده. د شریعت محمدی بنیاد په اسانتیا باندې دی. نو په دې وجه احکام و عبادات او اعمالو کې د قمری میاشت حساب معتبر شوی دی، قمری سپومه والا. ځکه دا سپومه هر انسان لیدی شي، عالم وی که بے علم وی، په بانډه کې اوسیږي که خاریه کې اوسیږي، غرونو کې وی که ځنګلونو کې وی که هر ځای کې وی، هر څوک میاشت په اسانه ویني او د میاشتې په ذریعه باندې حساب کتاب په اسانه کولی شي. یو بے علم سړی، بے تعلیم سړی چې سپومې ته وګوري نو اندازه معلومولی شي چې نن د میاشتې سویمه ده. اوس ته دې په ځای باندې شمسي نظام نور والا، نو څوک د غرمې چې نور ته وګوري نو معلومه به شي چې نن سویم تاریخ دی. نور نه څوک تاریخ نشي معلومولی، او سپومې نه تاریخ معلومولی شي. وی سپومې دا ککوړې بالکل غونډ منډې وي، نن د څوارلسمې ده. وی دا یو طرف ته پوټې کنډو راغی، نن د اوولسمې ښکاري. نو په اول کې معلومیږي د دویمې ده او د درېمې ده، او په آخر کې معلومیږي دوه شپې پکې پاتې او درې شپې پکې پاتې دي. او نن خو سهار ښکاره شو، سبا له د ښکارېدو نه ده، بس لکه چې سبا له میاشت خېږي. نو دې نه اندازې معلومیږي. نو مسلمانانو د پاره د سپومې حساب کتاب دا فرض کفایي دی. فرض کفایي دی ته وایي چې یو قسم حساب کتاب وکړو نو د ټول قوم غاړه خلاص راوکړي. یو قسم حساب نه دی کړی نو ټول قوم پې ګناهګار دی. نو موجوده وخت کې دا شمسي نظام دومره عام دی چې ماشومان هم پوهېږي. وی دا کمه میاشت ده نو ټیک به درته وایي دا اپریل دی، نن سویم تاریخ دی، وایي به درته د جنورۍ څو ورځې دي او د فروری څو ورځې دي، نو نظم به هم درته ووایي. نو جنورو فروورو باندې خو ټول خلک پوهېږي، لوی واړه په پوهېږي. خو که د یو مسلمان چې ښه عاقل بالغ دی ورته یې دا اوسنۍ میاشت کمه میاشت ده، وایي نه پوهېږم، دا راته نه ده معلومه. که زمیندارو نه تپوس وکړي چې کومه ده، نو اړ په شکل او په ګڼو چې دغه به درته هم ټولې یادې کړي. خو چې ورته د مسلمانانو کومه میاشت ده، مسلمانانو د میاشتې نوم نه ورځي. نو مذهبي او قومي غیرت دا دی چې د مسلمانانو میاشتې یادې کا، د غیر مسلم میاشت مه یادوه. نو دا سپومې ورکوټه کېدل او غټ کېدل په دې کې ستاسو د عبادتونو د وخت پیژنګلو آله ده. دا آله ده تا ته وخت ښیي چې رمضان شو، د رمضان روجې نیول شروع کا، شوال شو اختر وکا، ذوالحجې میاشت راغله حج دې پکې شروع کېږي. نو دا حساب کتاب زده کا. یسألونک عن الاهلة، سوال کوي ستانه د هلال په باره کې، د میاشتې په باره کې. صحابه کرام ډېر ښکلي خلک او ډېر زیات ادب والو. د پیغمبر علیه السلام ادب او احترام به ډېر کو. د دې وجې نه ډېر کم سوالونه صحابه کرامو کړي دي. پخواني امتونه هغوی به ډېر ډېر سوالونه کول. د بني اسرائیلو د غوا قصه خو م کتلې ده که نه، چې غوا څنګه ده، وړه ده او که زړه ده او توره ده او که سپینه ده او یو یې کړې ده او که نه ده کړې، بار بار لګیو. په یو وخت کې بې شمېره تپوسونه کول. خو د پیغمبر علیه السلام نه صحابه کرامو په دې قرآن شریف کې چې وګورئ نو صرف 14 سوالونه یې کړي دي.
صرف سورل سوالونه دي. په سورۃ بقره کې شپږ سوال دي او اته سوالونه په ټول قرآن کې نور کړي دي، باقی مانده ټول قرآن کې ټول سورل سوالونه کړي دي. یسألونک عن الاهلة، صحابه کرام درنه سوال کوي ستانه عن الاهلة د هلال په باره کې. د لومبنو شپو کې چې دا هلال سپومې وړه وړه وي او بیا رو رو غټېږي دا ولې؟ قل هي مواقیت للناس والحج، او فرمائے پیغمبر علیہ السلام هي مواقیت للناس، دا سپومې چې دا نو دا آله دا وقت پیجندلو دا للناس خلقو دا پارا. آله دا شناخت دا اوقاتو دا للناس خلقو دا پارا، والحج او دا حج دا پارا هم. دا حج ذکر دے دے کہ خصوصی طور باندې وشو. عربو به د حج کولو ډیر اهتمام کو او دې دپاره به د میاشتو حساب کتاب او د میاشتې د لیدلو دپاره به ډیر زیات کوشش و. ذوالقعده، ذوالحجه، محرم او رجب میاشتې دا عزتمند او قابل احترام میاشتې به یې ګڼلې او په دې کې به په بعضو کې به دوی حج ادا کو. د دې وجې نه به د دغې میاشتو کې هر قسمه جنگ جګړې فتنې فسادونه دا به بند. نو دلته کې د میاشتو د کمی او زیاتی په فیدو کې خاص طور باندې دا ذکر وشو چې د دې میاشتو په کمی او زیاتی سره تاسو ته د حج وقت هم معلومیږي. د حج اهتمام څنګه چې د پخوانه عربو کې و، نو په اسلام کې هم دا یو اهم رکن د اسلام دی او د دې ډېر خیال ساتلی شي. نو ځکه حج ذکر شو. کنی زکات هم په دې سپومې والا میاشت دی. حج او زکات دا په دې دي. اسلامی میاشتو باندې چې کال تیر شي په مال نو زکات به ورکې. نو اوس که تاسو په انګریزۍ میاشتو زکات ورکې نو بیا چې هر یکم جنوري شي او ته زکات ورکې، کال تیر شي بس کال نوی شو زکات ورکې. نو انګریزی کال 365 ورځې او شپږ ګنټې دی. دا شپږ ګنټې په څلور کاله کې 24 ګنټې شي نو یو ورځ ته جوړه شي. نو فروری د 28 په ځای 29 شي وی لیپ سال دی. نو انګریزی کال 365 ورځې دي او سپومې والا کال قمری کال دا 354 ورځې دي. نو 11 ورځې فرق پکې راځي. نو تقریبا 13 کاله کې یو کال زیاتېږي. نو کته په جنورو باندې کال په کال زکات ورکې نو په 13 کال ډبل زکات ورکنه لې ودې غاړه خلاص شي. د 2 کالو زکات ورکه الې ودې غاړه خلاص شي. کني په جنورو کې په 13 کې یو کال خوري نو که زکات ورکې نو په اسلامی میاشتو باندې په کم وخت باندې چې بنده صاحب نصاب شي نو د هغه وخت نه به کال شروع شي. زمونږ عوامو زبرګه میاشت رجب ځان له لازمه کړی چې زبرګه میاشت که سړی هر وخت مالدار شوی دی خو زبرګه میاشت کې زکات ورکوي. او بعضې دوستان په رمضان کې زکات ورکوي. نه وقت کتل غواړي چې ته کم وخت نه صاحب نصاب جوړ شوی هغه وخت نه به کال حسابېږي. ماشوم نابالغ حسابېږي خو چې د سپومې په حساب د عمر 15 کاله پوره شو نو که د بلوغ علامې نیغ کاره شوې نو هم دی بالغ شو.
اوس بالغ شو. یسألونک عن الاهلہ، سوال کئیستانا دا میاشت پا بارا کی دس پومے پا بارا کی قل ہی مواقیت للناس و تو فرمایا ہی مواقیت للناس داس پومے آل دا شناخت دا اوقات دا للناس خلق دا پارا والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. جاہلیت پا زمانہ کی یو رسمو یو بندہ حج لبتو نو دا کور پا دروازہ باندے با اوتو او بیا چے با واپس راتو نو دا کور پا دروازہ با نراتو وی پا دی دروازہ گناہگار وطلے ما اس پا دی دروازہ بیا نرازم. نو دا کور پا شا باندے با دیوال بے سوریک او پاغی برانو نواتا یا بے اندر پایاو لگو پاغی براو اوڑے دا. نو دا بے نیکی گنلا. نو اللہ پاک دا آیات نازل کے چلے سلبر بے انت اتل بیوتا دا سدا نیکی او دا فضیلت کار ندے چتا سکورنو تا دا شادہ طرف نرا تک کوئے. نیکی دا ندا ولیکن البر من اتقا، لیکن نیکی دا اغا چا دا چا دا اللہ نے یریگی تقوی کی سو یر اختیار کی. نو کچھر تاسو دا نیکو کارونو طلبگاری دا غید فضیلتونو طلبگاری نو زان نا متقیان جوڑ کے او دا زان نا جوڑ شوی کارونا مکوے دا نیکی ندا دا اللہ حکم امنا. وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا راتک کوے اخپلو کورنو تپ اخپلو دروازو دا کور پا دروازہ راتلل دام جائزو مباحو او دا کور پا شا راتلل دا مباحو جائزو. نا دا کور پا دروازہ راتلل جائز کارو نو دے حرامو گنا او دا کور پشارات لل جائز کارو نا غیر فرضو گنا نو دقتا بدعت وی دقا بدعت شو. زمان پا شریعت کے چکم سیزونا مباح وی یعنی کول او نکول دوارا جائز وی نو دا اغی کول یا نکول لازم او ضروری گنل جائز ندی او دیتا پا شریعت کے بدعت ہوئی. دی خلقم دا سے کڑیوا چی کورونو تا دا دروازو دا طرف نراتلل شرعن جائزو نو دا گناہ گرزو لیوا او دا کور دا شان راتک چی شرعن ضروری نو دے ضروری گردو. نو پا دے بانی دوی تا تنبیح ورکلی شوا. دا بدعاتو دا ناجائز کے دلو وجہ دغرا کہ غیر ضروری چیزونا دا فرض و واجب و پشان ضروری اگانلی شی یا بعض جائز چیزونا تا حرام و ناجائز ہوئی شی. نو پا دی آیات کے دا سکار کولو نا من راغلی را کم یو چیز چی شرعن ضروری نوی مستحب وی یا مباح وی دا غیر دا کولو متعلق دا لزوم عقیدہ لرل یا دا غیر سر معاملہ دا لازم کول جائز ندی. او دا غرنگ دا یو چیزو دا یو جائز چیز متعلق عقیدہ دا نکولو دا لزوم عقیدہ لرل ہم بدعت او ناجائز. البتہ پا یو عمل بانی دوام کول او ہمیشہ کول او لازم گنلو کے عالمانو فرق کردی. یو عمل لازم گنل دا جدا شیدی او یو عمل بانی دوام کول دا جدا شیدی. دوام پا یو مستحب امر باندے خبر دا یو کار مستحب دی او تے ہمیشہ کے خدا. ذکر پیغمبر علیہ السلام فرمائی احب الاعمال الاللہ ادومها وان قلا. اللہ تا پا عملونو کہ اگا عمل دیر وقت دی چے ہمیشہ کی گی
اگر که لږ وي. او د لزوم عقیده یې لرل یا ورسره معامله د لازم کول ښه خبره نه ده. د لزوم عقیده دا ده چې د یو جایز کار یا مستحب کار متعلق دا عقیده ولري چې د دې کول لازم دي، پرېښودل یې ګناه ده. یا د یو جایز کار متعلق دا عقیده ولرلی شي چې د دې نه کول لازم او ضروری دي او کول یې ګناه ده. او ورسره معامله د لازم داسې ده چې د یو جایز یا مستحق کار په نه کولو سره څوک ملامته کوي او انکار پې کوي، یا د یو جایز او مباح کار په کولو سره څوک ملامته کوي یا پې انکار وکړي. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، ندنیکی بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ چې تاسو راتګو کې کورونو ته من ظهورها د شاګانو نه، د کور د شاګانو نه. دا نیکی نه ده چې د کور په شا باندې راشي. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، لیکن نیکی دا ده چې د الله نه اویریږي. من اتقا هغه څوک چې د الله نه اویریږي. لعلکم تفلحون، شاید چې تاسو فلاح او کامیابی حاصله کړئ. وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، راتګ کوئ کورونو ته په دروازو د کورونو باندې. کورونو ته راځئ په خپلو دروازو راځئ، په شا مه راځئ. د کور په شا راتګ هم جایز دی، د کور په مخه راتګ هم جایز دی. نو دا د کور په دروازه راتلل دی ولې حرام کړل؟ د کور په دروازه راځه. دا د کور په شا راتلل جایز، نو دا دی ولې فرض وګڼل؟ دا د بدعتو کدا مه کوه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.